الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و سامعین ما استاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نا سورہ بقرہ دویم سپارہ آیت نمبر یوسل او شپږ اتم تلاوت کو رب العالمین دې په مال د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب رب العالمین جل جلاله خپل بندگانو ته د دعا حکم فرمایلی دی ادعوا ربکم د خپل رب نه دعاګانې غواړئ او الله پاک جل جلاله مجیب الدعوات ته د خپل بندگانو دعاګانې قبلای ولیکن دا آیت کریمه مبارکه چې ما ولوست دا الله رب العزت د رمضان المبارک د میاشتې د احکاماتو ترمنځ راوړي
یو اړخ ته د رمضان المبارک فضیلت او حکم او بل اړخ ته د رمضان المبارک فضیلت او حکم او پمنس کې الله جل جلاله د دعا دا آیت راوړې حکمت پکې دا ده چې الله رب العزت دا آیت د دې لپاره راوړې ده چې زما مؤمنان بندگان د رمضان المبارک په دې میاشت کې خصوصي زمانه دعاګانې وغواړي ځکه دا میاشت چې دا د دعا د قبلېدلو والا میاشت په دې میاشت کې الله رب العزت خپل فرښتو ته هم حکم کوي چې کومې فرښتو د رب العالمین عرش نیولې هغه فرښتو ته حکم کوي چې میاشت د رمضان راغله او اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له بخنه وغواړي نو دا د دعا والا میاشت یو عربي راغی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه پوښتنه وکړه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه رب زمونږه نږدې دی او کلره دی که نږدې وي چې الله رب العزت په مزه سره راوبلو په ښکته آواز سره او کلري وي چې رب العالمین ته بیا چغې ووایو اوچت آواز باندې راوبل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خاموش او وحی راغله او دا آیت مبارک نازل شو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے زما محبوبہ علیک الصلاۃ والسلام مبارکہ ہر کله چې تا نه زما بندگان په بار زما کې په حق له زما کې پوښتنه وکړي چې رب زمونږه چرته دی فإني قریب پس بشکا زنږدې زه خپل بندگانو ته نږدې ما زمانه دی په ښکته آواز باندې دعاګانې وغواړي او ما دی په ښکته آواز باندې راوبل او په بل روایت کې دي چې صحابه کرامو تاسو کو دي الله رسول زمونږ رب چرته دی نو دا آیت مبارک نازل شو چې رب العالمین تاسو ته نږدې دی حضرت عطا رحمت الله علیه فرمای چې کله دا آیت کریمه مبارکه نازل شو وقال ربکم ادعونی استجب لكم رب العالمین فرمای تاسو د خپل رب نه دعاګانې وغواړئ الله رب العزت تاسو دعاګانې قبلای نو صحابه کرامو پوښتنه وکړه د الله رسول د دعا د قبلېدو کم ټیم دی په کم ټیم کې مونږه د رب العالمین نه دعاګانې وغواړو نو حضور مبارک خد ځان نه خبره نشو کوله چې د ځان نه تفسیر بیان کی چې فلان کی ټیم کې وغواړه او فلان کی ټیم کې مغواړه لکه د نن سبا زمانه دا کم حشرات حضروات پنځبیرین او ریونډین چې وته په معاشري کې بللش دی ولا وختونه ټاکلي دی فلان کی ټیم کې الله قبل او فلان کی ټیم کې الله نه قبل نو دا آیت کریمه مبارکه نازل شو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی رب کریم فرمای اے زما محبوب علیک الصلاۃ والسلام مبارکہ دوی ته وایا کوم وخت کې چې زما بندگان زمانه دعا غواړي زد دې دعا قبلو ما لا سنې تشنه پرېدم نو الله رب العزت نه کو څوک هر ټیم دعا غواړي دعا د دعا کون کی رب العالمین قبلای حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه مبارک بیان کړي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره په یو غزا کیو په کمل وړه باندې بچ خطلو او په کوم جوړه باندې بچ کوزیدلو نو موږ به د رب العالمین نامه په اوچت आवाज باندې یادوله تکبیرونه به موږ په اوچت आवाज سره ویل وی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک زمونږ خواله راغې او راته او فرمایل چې په خپل ځانونو باندې رحم وکړي تاسو چې چاته आवाजونه کوي چانه دعاګانې غواړي आवाजونه کوي هغه سلره نه دی او نه سکون دی چې تاسو आवाजونه بنوا نوري بلکې تاسو ته د تاسو د سورلو د سټونو نه هم زیات قریب دی د دې نه باز خلک استدلال کوي چې حضور مبارک ذکر بالجهر منع کړي ذکر بالجهر رسول الله مبارک نه دا منع کړي ته په حدیث باندې نه پويږي علماء کرام فرمایي چې د دې دوه وجوهات دي چې حضور مبارک په دغه وخت کې صحابه کرام ذکر بالجهر نه منع کړل ویډومبي وجه دا ده چې صحابه کرام روان غزا د پاره د جګړې د پاره هر کله چې انسان ذکر بالجهر کوي د حد نه تجاوز کوي دونه په زور زور ذکر وکي دغه پسینې کې دم پاتې نشي نو تاسو بیا په میدان کې جګړه څنګه کوئ ستړي بشئ
په مزي باندې ذکر وکي او په ځان باندې رحم وکي. او دویمه وجه دا ده حضور مبارک په دی وجه باندې د منع عقل په دغه وخت کې چې تاسو غزال روانه چرته کفار به در باندې د بل طرف نه حمله راوړي. کفارو ته پته ولګي چې مسلمانان په دغه لار راخوشي دي او حمله به در باندې راوړي، نو په خپل ځانونو باندې رحم وکي. دا نیم حدیث وایي او نیم حدیث پری دي. شیطانان دي، انسی شیطانان کنه مسلمانانو د پزړه کې وسوسه ورچي. هم دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه هم په دې حدیث کې په اخره کې فرمای وېزه د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره په اوخه مبارک باندې شاته سورما او اوچت आवाज باندې چې کوم د دا ذکر کوما لا حول ولا قوه الا بالله، ذکر بالجهر ودا په اوچت आवाज سره ولم. حضور مبارک فرمای اے عبد الله بن قیس رضی الله عنه تا ته هغه صدر نه خایم چې هغه د جنت خزانه ده. یا رسول الله ولنا ویخانو بیا دا ذکر کوه چې لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. علماء کرام فرمایي څوک چې دا ذکر د ورځې سل کرتی کوي وې کوم نعمتونه چې الله رب العزت د تور کړی دي پاغه نعمتونو کې بوته الله رب العزت برکت واچي او نور نعمتونه بوته رب العالمین ورکی نیوی نعمتونه الله رب العزت بدلا ورکی. په حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک کی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله چې الله رب العزت فرمای حدیث قدسی ده زما بنده چې کله ما یادای او داغه شونډې زما په یاد باندې خوځي نو زه په هغه وخت کې د خپل بنده ته نږدې، یعنی دغه انسان دعا ز قبلو ما ذکر چې کم ده دا عام ده، دعا ته هم شامل ده، د قرآن مجید تلاوت ته هم شامل ده، د رب العالمین ذکر اذکار ته هم شامل. نو کله چې یو بنده د رب العالمین نه دعا غواړي او دغه صرف شونډې خوځي بل څوک نه اوري، رب العالمین فرمای وې زه د تنزدیم او زه د دعا قبلوم. د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت هارون علیه السلام په باره کې رب العالمین فرمای انی معکما اسمع و ارى، بشک از تاسو دواړو سره ما وینما او اورم تاسو دواړو رلا. او په بل ځای کې وته رب العالمین فرمای اجیبت دعوتکما، تاسو دواړو دعا هغه ما قبول کړي. نو چې صرف شونډې دیم د رب العالمین په ذکر باندې خوځي او د رب العالمین نه دعا غواړي نو الله رب العزت ستا دعا قبلې چغوالو ته د ضرورت نشته ده. او خدایا دې ما دا دعا قبول کړي، نه په مزي وایا پزړه کې دعا کوا او د رب العالمین نه غواړه. حضور مبارک فرمایي چې الله اوري او د انسان دغه دعا قبلې. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی ده، د مسلم شریف حدیث ته مسند احمد هم راغسته چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله ان الله حیی کریم، بیشک الله رب العزت چې ده ډیر حیادار ذات ته او د عزت والا ذات ته، کریم ذات ته. یستحیی رب العالمین لحیا ورزی حیا کوي اذا رفع الرجل الیه یدیه، چې کله یو بندا خپل رب تلاسونه پورته کی ان يردهما صفرا خائبتين. حضور مبارک فرمای و په دغه وخت رب العالمین لحیا ورزی چې خپل بنده و تلاسونه پورته کی او د لاسونه تشپریدي وی لازم و ته په دغه لاسونه کې چې کم دیسنه سو ورچي او خالی نه پرید. هغه خلق چې هغه د خېټه نه پک چاندي ورچي کم چې په معاشري کې تاسو ویني او تاسو ته اوري چې په فلان کې ټیم کې دعا کول بدعت، د مانځنه پس دعا بدعت تا، د سنتو نه پس دعا بدعت تا. وته یو حدیث وخایا چې حضور مبارک پاغه کې فرمایلی چې اے زما امتیانو د مانځنه پس ګوره دعا نه غواړي بدعت ته او په نور اوقاتو کې غواړي بیا سنت. یو دلیل خو ته وغواړي. حضور مبارک فرمای د مسلم شریف حدیث ته یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. حضور مبارک فرمای په آخره زمانہ کې بدا سے دروغجن خلق راشي، دا سے خبره به درته وکي، دا حدیثونه دا سے درو خبره چې نه بتاسو اوریدلی وي او نه بستاسو پلاران اوریدلی وي او نه بستاسو نیکان اوریدلی وي. دا سے دروغجن مولین بچ کم دی په آخره زمانہ کې روزي، دا دروغ نه به خبره کوي، د خېټ نه د مانځنه پس دعا بدعت تعلق کم ځای راغلی. ان شاء الله خیری کې به عزت دلایل ویم
چې چا د مانځنه پس دعا ونه کړه الله رب العزت فرمایي حضور مبارک فرمایي چې دغه مونځ هم ناقص دی مونځ چې کم دی نو پورا نه قبلېږي چې د مانځنه پس دعا ونه غواړي نو الغرض حضور مبارک فرمایي چې د دعا د پاره سره ټیم منتخب نه دی چې په فلان کې ټیم کې دعا غواړي او په فلان کې ما غواړي سه ټیم چې الله تعالی سونه پورته کل حضور مبارک فرمایي الله له حیا ورزي د خپل بندنه چې د لاسونه تشپریدي وی لازم چې کم دی په دغه لاسونو کې وته سوره شي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ مبارک ارشاد دے چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره او فرمایل کله چې یو انسان د رب العالمین نه دعا غواړي او په دغه دعا کې داسې صد ګناه سوال هم نوي او پاغه کې د رشتہ داري کټ کولو خبره هم نوي نو رب العالمین د درونه د یو ور کوي په درو کې د تا داغې نه یو ور کوي وی یو خدا دې چې کله دا دعا غواړي صحیح دعا غواړي د ځان د پاره وی یا خو چې کوم شی د غوښته ویني رب العالمین په هغه سات هغه دعا قبول کړي او هغه شی ولا په دنیا کې ورکی او چې هغه ولا ورنکی نو دوی مدا کیږي چې دغه د دعا په وس کې رب العالمین په د باندې چې کوم آفتونه او مصیبتونه راتلون کی وي وی د دعا په وس کې الله رب العزت نه هغه لري کی د آفتونو او مصیبتونو نه پامان شي او درې مدادا چې دغه تنمونی شوی رب العالمین ورته د آخرت لپاره ذخیره کی او پاغه کې په آخرت کې بیا د اجر او ثواب ورکي صحابه کرام چې دا خبره ووري د ډیر زیات خوشاله شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته عرض کړي الله رسوله بیا خو بمونږه ډیر دعاګانې غواړو چې تکلیفونه مصیبتونه هم لري کیږي په آخرت کې هم داخې ذخیره ده او په دنیا کې هم نعمتونه راکړي نو ډیر دعاګانې بد الله نه غواړو حضور مبارک ورته فرمایل ولی الله سره د سکمیشتا سونه دعاګانې چې تاسو غواړئ نو الله په خوشحاليږي او الله خپل بندل چې کوم دی داغه په وس کې بدلی اجرونه او ثوابونه ورکړي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وايي موطا امام مالک دا حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله هر کله چې یو بنده په دعا قبلیدو کو تادی ونکي نو د دعا رب العالمین ضرور قبلای تادی کول دادی چې انسان دعاګانې کوي او د نا امید شي او دا ویل شروع کی چې را ما دونه وخت دعاګانې وغوښته او رب العالمین زما دا دعا نه قبلای نو دا تادی کول دي نو دا کار بنکه دا بخاری شریف په حدیث مبارک کې راځي چې څوک په دې باندې صبر کوي نو داغه ثواب کې ولې رب العالمین جنت ور کوي نو دغه شانته حضور مبارک فرمایي په بل حدیث کې چې زړونه داله پشان دلو خودي بعض د بعضو نزيات ساتون کې وي اے خلکو تاسو چې کله د رب العالمین نه دعاګانې غواړئ نو پاغه کې د قبلیدو یقین لرئ زکات چې د غفلت کوونکې دعا وي رب العالمین هغه نه قبلای کم زړه چې د الله رب العزت نه غافل شي او امید ختم شي چې الله رب العزت زما دعا نه قبلای نو دغه دعا بیا الله رب العزت نه قبلای نه امید کېږي بنا بلکې یقین بلاره په الله باندې بدا امید ساتي چې رب العالمین زما دعاګانې قبلای ځکه په یو حدیث مبارک کې حضور مبارک فرمای حدیث قدسی دی چې رب العالمین فرمای چې زه د بنده ګمانیم څنګه ګمان چې پما پادې گئی څنګه عقیده چې پما باندې لري نو زو سره هغه شانته کوم نو که الله رب العزت نه دعاګانې غواړي نو رب العالمین به د دعا قبول کړي د رب العالمین د در دروازه ټکول بنه پرې دي دا سنا چې اوسو وخت د الله د در دروازه واله او بس به دې پرې خو نه ټکوا کله خو به رب العالمین د رحمت دغه دروازې کولاوي او په مونږ او تاسو باندې رب العالمین خپل فضل او رحم وکړي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ یو پیرا د حضور مبارک نه د دې آیت کریمه مبارکه کې پوښتنه وکړه اجیب دعوت الداع اذا دعاني دعا کون کی قبلو ما چې کله د زمانه دعا غواړي وی حضور د دې څه جواب دی وی رب العالمین نه دعا غواړه چې زماده دې سوال جواب الله رب العزت ته درکې او ماته بیان وی جبرئیل علیه السلام مبارک راغه حضور مبارک ته د رب العالمین د طرف نه سلام او فرمایل چې رب العالمین سلام فرمای او پس د سلام نه رب کریم فرمای چې د دینه مراد هغه سړی دی چې دا نیک عملونه کوي او پرختونی زړه سره او په نیک نیت سره چې کوم دی د رب العالمین نه دعاګانې غواړي
نو رب العالمین فرمایي چې زه دغه بنده ته لبیک وایم. زه ورته وایم چې اے بنده زه تا ته حاضر یم، څه غواړه ستا مراد او حاجت به هغه به پوره کولی شي او قبلولی به شي. نو د رب العالمین نه دعاګانې غواړئ او به بالخصوص په دې میاشت مبارکه کې دا خو چې کوم دی نو خصوصا د دعا د قبلېدو میاشت ته په کروڑاو اربونو خلکو چې کوم دی بخنه په دې میاشت کې کېږي، رب العالمین هغوی ته ګناهونه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو پیره د دې آیت مبارک تلاوت وکړلو چې رب العالمین فرمایي چې زه د دعا کوونکي دعا قبلوم هر کله چې دې زمانه دعا غواړي. او داغې نه پس او فرمایل چې الله تا مونږ سره د دعا د قبلېدو وعده فرمایلی ده او مونږ ته د دعا حکم را کړی دی چې زمانه دعا غواړئ. نو الله زه حاضر یم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے لا شریک الله زه حاضر یم. تمام صفاتونه د کمال دا ټول ستا د پاره دي او ته پاکې د بال بچ نه پاکې د هر عیب نه پاکې الله زه حاضر یم. څه مراد دی د دې حدیث مبارک؟ په دې حدیث مبارک کې رسول الله مبارک موږ ته د دعا غوښتلو چل راښایي چې هر کله تاسو د رب العالمین نه دعا غواړئ نو یو خو امید ساته او دویمه دا ده چې دعا د غوښتو نه مخکې د رب العالمین حمد او ثنا ووایه، د الله رب العزت صفت بیان کو، بیا په ما باندې درود وایا، بیا به ستا دعا قبلیږي. ځکه یو حدیث مبارک کې صحابي فرمایي وې زه د حضور مبارک سره ناسم چې وسړی رادن نشو منځ یې وکړو چې منځ یې وکړو فقال اللهم اغفر لي وارحمني، وې دا دعا یې وکړه او وې پاسېد. وې حضور مبارک ورته فرمایل عجلت یا ایها المصلي، اے منځګزاره جلدی دې وکړه، اذا صلیت چې کله دې منځ وکړو فتغد نو کینا فاحمد الله وبما هو اهله، د رب العالمین حمدونه او ثناګانې وایا، ثم صل علی، بیا په ما باندې درود وایا، ثم دعو یستجب، بیا د الله نه دعاګانې غواړه، وی رب العالمین بستا دعاګانې قبلای. نو هر کله چې دعا غواړئ د رب العالمین حمد او ثنا وایي او دویمه دا چې پر رسول الله مبارک باندې درود وایي، پس دا غینه دعا کوي ان شاء الله چې رب العالمین وی قبلای. رونو الله رب العزت چې د دعا د آیت د دې رمضان المبارک د احکام په دې مینس کې راوړی دی، نو حکمت پکې دا دی چې مسلمانان بندگانو له پکار دي چې په دې میاشت کې د الله تعالی نه خصوصا دعاګانې وغواړي. بالخصوص د روزه ماتي په وخت کې الله رب العزت د روزهدار دعا قبلای. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې د روزهدار دعا قبلی کی کله چې د روزه ماتي تکین او د چې کومه دعا غواړي نو رب العالمین قبلای. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما مبارک دغه مبارک راضی چې هغه کله روزه ماتي تکیناست نو د خپل کور والا به ټول ځان سره کینول، ماشومان او ستر دا به کینول او په جمع سره باندې به چې کوم دی د رب العالمین نه دعا غوښتله. او ابن ماجه شریف کې چې کوم دی د صحابي هغه دعا هم را نقل شوې ده او هغه دعا دا ده اللهم انی اسألک، اے رب کریم از تانه سوال کوم برحمتک پر رحمت ستا التي هغه رحمت وسعت كل شيء چې هر یو شی زغه غیر کړي دي، ان تغفر لي رب تما تبخنو. ګوره دا صحابه کرام دي په جمع باندې چې کوم دی په خپل کور کې دعا غواړي چې دعا به تر اجتماع ثابته ده صحابه کرامونه، او بل دا چې وسیله رب العالمین ته پیش کړي، نه خپل نیک اعمال الله ته پیش کړي، نه یو نبی پیش کو، نه یو ولی پیش کو، او نه خپل روزه الله ته په وسیله کې پیش کنا، بلکې د الله رب العزت رحمت الله ته پیش کړي چې الله د خپل دغه پاک رحم خاطر او زما ګناهونه معاف کا او ما وبخا. نو هغه خلک چې کوم وایي چې وسیله ناروا ده او شرک ته، نو په عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مبارک باندې بیا کومه فتوا راځي؟ په مونږ باندې خو فتوا لګي، خړمبای فتوا خو په صحابه کرامو باندې راځي کنه، په دې باندې بیا ته کومه فتوا لګي؟ الغرض حضور مبارک فرمای تاسو چې کوم دی په رمضان شریف کې ډېر دعاګانې غواړئ، ځکه حضور مبارک فرمای وي د درو کسانو دعا مستجابه ده. یو د روزهدار سړي کله چې د روزه ماتي تکینی او روزه ماتي په دغه وخت کې چې حضور مبارک فرمای کومه دعا غواړي الله یې قبلای. او دویم د عادل بادشاہ، هغه حاکم چې هغه په خلکو کې انصاف چلی، په ملک انصاف چلی، او دغه بادشاہ الله ته چې کوم دی لاسونه اوږده کی رب العالمین د دعا قبلای. او دریم د مظلوم دعا،
هغه څوک چې چا باندې ظلم کړی شوی وي. حضور مبارک فرمایي کله چې د الله رب العزت ته په دعا کې لاسونه پورته کی رب العالمین د دعا قبلې دا کېد پکې نشته ده چیرې د مانځنه پس نه قبلې او د مانځنه مخې قبلې دا چې کوم د کېدونه د عام خلکو د خېټه نه لګولې دي د بستر بند او اشاعتین حکم چې په پنځپیرانو باندې مشهور دي. ان شاء الله تعالی زبو ثابت کما په حدیث مبارکو باندې چې حضور مبارک د دعا تعلیم امت لور کړي دي او په خپل حضور مبارک د مانځنه پس دعا غوښتلی ده. هغه څوک چې چیلنجونه ورکړي چې زما تمام پاکستان ته چیلنج دیو ماته د حضور مبارک نه د څوک ثابت کی نو هغه خو په قران مجید باندې ثابت ده او په احادیث مبارکو باندې ثابت ده. خو بیا چې یو انسان نه مني فانسی شیطانان دي دونه بخپل ځانونه ساته. دا ابو داود شریف حدیث ده حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای نور کتابونو هم راغت ده مسند احمد سنن بیهقی او داس نور. حضور مبارک فرمای الصلاۃ مسنا مسنا غوق وتکید او غوګونه وتکلاو کا. حضور مبارک فرمای منځونه چې دي دا دو رکعات دي نوافل او سنن. ځکه محدثین حضرات فرمایي د دینه مراد چې کوم دي دا سنن او نوافل دي. د شپې مون شو تراویح وی دا دو رکعات کول افضل دي سلورم کولې شي جواز ده خو دو افضل. الصلاۃ مسنا مسنا منځونه چې دي دا دو رکعات دي ان تشهد فی کل رکعتین. حضور مبارک فرمایي په هر دو رکعاتو بکینی وتمسکن او تب الله تعجزی ښکارا کې وتقنع یدیک یعنی وترفع یدیک او خپل لاسونه به الله ته اوچت کې وتقول او تب وای اللهم اللهم ای ربا ای ربا یعنی دعاګانې بغواړي د الله تعالی نه به د مانځنه پس دعاګانې غواړي. فمن يفعل ذلك حضور مبارک فرمایي چې دا کارونه کو فهي خداج دغه منزنا کسته. ته وی چې چا د مانځنه پس دعا سو کوي بدعتي ده مونږه وایو څوک چې د مانځنه پس دعا نه کوي حضور فرمایي دغه منزنا کسته. عون المعبود شرح د ابي داود د دې حدیث لاندې لیکي ابن عربي فرمایي چې دا کول چې کم دی دا د مانځنه پس دعا کول دی لاسونه به پس د مانځنه اوچته ده. کدی اعتراض کوي وې دا په تحیاتو کې بلاسونه اوچته لکه تحیاتو کې لاسونه اوچتول د چا مذهب دا مذهب خدای چام نه د په تحیاتو کې لاسونه اوچتول نه د عربو دی او نه د عجم دی نه د وابینو دی او نه د سلور واړو مذهبو کې د یو مذهب دی نه وې دا به ته د مانځنه پس لاسونه اوچت کې الله رب العزت نه به دعاګانې غواړي او چا چې دعاونه غوښتا دا کارونه کو حضور مبارک فرمایي دغه مونږ نه کېسته. اوس زمونږ ریوانډین او شاغتین ته چیلنج دی چې ته بوز د حضور مبارک نه په یو حدیث باندې داسې ثابته کی چې حضور مبارک فرمایي چې د مانځنه پس دعا او غوښتنو مونږ نه کېسته. ته بوز داسې ثابته مونږ خو په حدیث باندې دا ثابته کا چې چا او نه غوښتنو مونږ نه کېسته. ته بوز دا ثابته چې نه چا د مانځنه پس لاسونه اوچت کول نو مونږ نه کېسته. اوس تر نجد پورې د لاړ شاو احسن الکلام و پس ټول واړه او حدیث پکې را پیدا. سنن کبرا د بیهقی جلد 2 صفحه نمبر 182 باندې دا حدیث راوړی. برا ابن عازب رضی الله عنه مبارک وای چې مونږ د رسول الله مبارک پسې مانځته ودریدل نو مونږ بخي طرف ته ودرید د دې لپاره چې حضور مبارک کله سلام واړی نو یې طرف ته راتاویږي نو زمونږ نظر به د حضور مبارک په مخ مبارک باندې ولګي. برا ابن عازب رضی الله عنه مبارک فرمایي وې ما د حضور مبارک نه دا واوریدل د مانځنه پس رب کینی عذابک یوم تبعث عبادک دا دعا د کنه او فرض مانځ پس رسول الله مبارک چې کوم دی دعا کړی دا فرض مانځ پس ځکه صحابي وای موږ به د حضور مبارک پس ودریدو خي اړختا پجامه کې نو حضور مبارک پس فرض مونږونه کړی دي کنه او ته چې د حضور مبارک نه ثابته کا نو دا د حضور مبارک نه ثابت شو خوز به معنی اوس به چې او ما غلطی کړی دا او پاکستان لمه چیلنج ور کړی دی تمام پاکستان پرې دا الحمدلله دا سدا سے خلق استا پکلی کیمشتا چې الحمدلله غد خپل مذهب او د دین دفاع کوي د رسول الله مبارک غلامان دی او دغه د دین دفاع کوي دغه د پار راوتلی. عمل اليوم د ابي سني په صفحه 105 باندې حدیث مبارک راوړي. ابي امامه رضی الله عنه مبارک د حدیث راوي دی
د مبارک فرمایي وي زه د حضور مبارک پسې په مانځ کې ورنږدې شوی نه یم، یعنی په هر مانځ کې په فرض او نوافلو کې حضور مبارک پسې چې نږدې شوی یم، وی حضور مبارک دا دعا کړې ده اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم نغشني واجبرني واهدني. دا دعا ده کنه حضور مبارک دعا کړی د خدای پاک زما ګناهونه معاف کړي، ما ته خطاګانې معاف کړي. حضور مبارک نه خطاګانې ګناهونه نه کیدل، ولیکن امت ته تعلیم ورکړي چې تاسو د مانځنه پس دعاګانې غواړئ. خلیت الاولیاء حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه مبارک فرمای چې محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل دو ټیمونه دي چې پاغي کې دعا ښه قبليږي. یو دغه ټیم چې کله انسان جمعات ته د مانځه د پاره را دن نشي وې پدې کې دعا ښه قبليږي، او یو هغه ټیم چې وې کله په جنگ کې شکست ګډ شي وې په دغه دوه ټیمونو کې رسول الله مبارک فرمای دعا ښه قبليږي. نو تاسو په دغه ټیمونو کې د رب العالمین نه دعا غواړئ. دا انسی شیطانان دي کنه، د شیطان رونه دي. په کم ټیم کې چې الله رب العزت دعا ښه قبلې نو په هغه ټیم کې بتاته وایي چې الکه بدعت ته اوس الکه په جمعات کې څنګه بدعت شي. حضور مبارک فرمای په جمعات کې دعا ښه قبلېږي، پنځپیرې کا کوي نه په جمعات کې دعا غفتل دا بدعت. نو د حضور مبارک منو او کنه د پنځپیرې ومنو، د چا ومنو؟ ها د رسول الله ومنو او کنه د 15مې صدې د پنځپیرې ومنو؟ ها د رسول الله ومنو کنه نه ومنو؟ نه ومنو. دا سخکاری پنځپیرې ومنو کنه ځکه قرآن پنځپیرې باندې نازل شوی دا او الیاذ بالله حضور مبارک خو د خېټه نه خبرې کړې دي. کا پنځپیرې چې کومه خبره کوي یا به د قرآن بس د قرآن استدلال وي، او کنه یو حدیث مبارک راشي نو هغه له به جرخي ګوري، توجیهات فاسده بګوري او لره بوله ګوري. احیاء علوم جلد 1 صفحه نمبر 210 باندې د مجاهد رحمت الله علیه قول نقلی دی تابعی دی د صحابه کرامو نه تعلیم حاصل کړي او صحابه کرامو د حضور مبارک نه علم حاصل کړي. نو کومه طریقه هغه چې د حضور مبارک وانه دغه د صحابه وا او کومه چې د صحابه وانه هغه د تابعین وا. مجاهد رحمت الله علیه فرمایي ان الصلاه جعلت فی خیر الساعات، بشکا منځ ګرځولې شوی دی په بهتره ټیمونو کې. پیدا منځ کوم دی دا په افضل اوقاتو کې رب العالمین په مسلمانانو باندې فرض کړي. فعلیکم بالدعاء خلف الصلوات، لازم دی پتا سو باندې په دعا کولو کې د هر مانځنه پس وې د هر مانځنه پس تاسو الله رب العزت تزاری او منتونه کوي او دعاګانې ته غواړي. انو دا خو زمو خو بریلینو باندې یادېږو کنه چې کوم خلق اهل سنت دي د صحابه کرامو پاکایدو روان دي دا بریلین دي بدعتین. انو مجاهد رحمت الله علیه دا خو تابعی دی او هغه فرمایي چې پتا سو لازم دي چې د مانځنه پس تاسو د رب العالمین نه دعاګانې وغواړي. نو اوس بس کې خلیت الاولیاء جلسد صفحه نمبر 254 حدیث مبارک راوړي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث راوی دی. محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ان الله تعالی یستحیی من عبده، بیشک الله رب العزت د خپل بندنه حیا کوي. په کوم وخت کې اذا صلى في جماعه کله چې د منځو کې په جمع سره ثم يسأله حاجه او بیا د رب العالمین د خپل حاجتونو سوال کوي اين صرف حتى يقضيها، وې چې د مانځنه واپس کی کې رب العالمین د دعا قبول کړي. خانه یو خو جمع سره منځ او بل په جمع سره دعا د حدیث مبارک نه ثابتي. ته وې ځان لنشته مونږ وایو په جمع سره الحمدلله په حدیثو کې ثابته ده. دونو د امیاس چې دا د دعا د قبلېدلو میاشت ده. د مانځنه پس او په هر اوقات کې چې کوم دی پتا سو باندې پزان لازم کوي چې په دې میاشت کې د رب العالمین نه خصوصا دعاګانې وغواړي او رب العالمین باندې په دې میاشت کې خپل ځان چې کوم دی هغه مونږ او په ځکه د خپونه تر سره پورې ټول په ګناهونو کې پټ. اوس په دې میاشت کې چې مونږ د رب العالمین نه د خپل ګناهونو بخنه نه غواړو نو بیا په کومې میاشت کې به زمونږ د ګناهونو بخنه وکړي. په یو حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې الله رب العزت د هر رو جماعت په وخت کې 70,000 مسلمانانو ته د دوزخ نه نجات ورکړي. دا د میاشت فضیلت ده د رمضان مبارک. او بیا په آخر ورځ باندې د دې ټول میاشت په حساب سره چې کوم دي مسلمانان هغه د دوزخ نه آزادای. نو د آخر ورځ باندې د ټول میاشت حساب چې جو کې نو 13 لاکھ راځي 70,000 لچ پدیرش کې ضرب ور کې
اتلس لاک رس او به په آخر ورځ باندې اتلس لاک عمر په حساب باندې مسلمانان د جنت مستحق ګرځي نو به اتلس لاک ولا په دو کې ضرب ورکا نو دا شپږ دیرش لاک مسلمانان جوړي شپږ دیرش لاک مسلمانان الله رب العزت پر رمضان شریف کې د جنت مستحق ګرځي او د دوزخ نه ورل چکم دی رب العالمین نجات ورکي نو لازم چې کوم دی هغه د روجماتي په وخت کې د مونږ او تاسو چې د روجماتي وخت شي ماشومان د کور او بس پکاوړه دی وللاس کې ویر کوي بار ته زینا ابن عمر رضی الله عنه مبارک ځان سره به ماشومان هم کېنول او ټول کور والا به چې کوم دی په شریکه باندې کېنستل او د رب العالمین نبی چې کوم دی د خپل ګناهونو د بخښنې سوالونه کول نو رب العالمین دې مونږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي ټیم پورا د روایت و نورو پاتې دی وګدوګ د روایتونو دی خو ان شاء الله تعالی په بلی جمعې کې بوته بیٹه مباسو هغه بیان کو چې هغه د رمضان المبارک فضیلت پکې حضور مبارک بیان کړي رب العالمین دې مونږ او تاسو تشوی گناهونه معاف کړي او الله رب العزت چې څومره بیماران دي الله تعالی شفای کامله عاجله نصیب او فرمای د خپل عبادت ته پاره او د خپل ریاضت ته پاره ولا روغ صحت ورکو دراز عمر ولا ور الله اسلام غالب کې کفر او کفری طاقتونه مغلوب کې مجاهدین د اسلام الله چې په هر مقام ته سر بالا او سر بلند کې الله په ورځ د محشر باندې د تا د عرش نه علاوه بل سویری بني رب العالمین ته مونږه د خپل د عرش تصویر لاندې راولې یا رب العزت ته مونږ خپل دیدار راکې رب العالمین عملنامه په خلاص باندې راکې او الله دا ټوټه پوټه اعمال په رمضان شریف کې کو رب العالمین دا مونږ په ډیر څه باندې قبول او منظور کې او ډیر لولې او جنونه ثوابونه په مونږ لراکې وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين